تا ملکی خدمتونو اداره رئیس محترم مولوی عبدالحنان عارف، د چارو اداره لوی ریاست د دفتر رئیس محترم قاری عبدالولی صدیقی، د چارو اداره لوی ریاست مالی او اداری معاونیت سلاکار محترم صداقت الله صادق، د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز رئیس محترم مفتی انعام الله سمنګانی صاحب، د چارو ادارې لوی ریاست د بیلو بیلو څانګو مسؤلینو، د رسنیو استازو او درنو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زموږ نننۍ خبري ناستې ته ښه راغلاست. دا د نن ملت ته د دولت حساب ورکولو برنامې په لړ کې د چارو اداره چمتو ده چې د خپلو یو کړنو راپور له تاسو سره شریک کړي. په پیل کې به د چارو ادارې لوی ریاست د پالیسۍ او څارنې مرستیال محترم مولوي صاحب سیف الدین طایب د ادارې د کړنو په اړه باندې معلومات درکړي، ورپسې به د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. خو په پیل کې د غونډې د لا ښکلا په مخه باندې له محترم قاري صاحب عبدالستار سعید نه هیله کوو چې د قرآن عظیم شان څو مبارک آیاتونه تلاوت کړي. محترم قاري عبدالستار سعید صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. جزاک الله. د محترم قاري صاحب عبدالستار سعید نه یوه نړۍ مننه چې زموږ دا ناسته د قرآن کریم په مبارکو آیتونو سره رنګینه کړه. او اوس د چارو ادارې لوی ریاست د پالیسۍ او څارنې مرستیال او سرپرست د ادارې له سرپرست محترم مولوي سیف الدین طایب صاحب نه په ډېر درنه هیله کوو چې د موضوع په تړاو خپل معلومات وړاندې کړي. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. صدق الله مولانا العظيم. نخص از همه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانیاً از مسئولین مرکز رسانه های امارت اسلامی و کارمندایشان تشکر فراوان که زمینه برنامه حسابدهی دولت به ملت را برگزار نموده و این را تا فعلا درست مدیریت کردن، ازشان یک جهان تشکر. و همچنان از نوجوانان این وطن، ژورنالیست‌ها، خبرنگارها اظهار سپاس و قدردانی میکنیم که برنامه‌هایی که از طرف مسئولین امارت اسلامی افغانستان تا فعلا گزارش داده شده او را تحت پوشش خبری قرار داده، انعکاس درست دادن به جامعه و به ملت درست عرضه کردن. تشکر فراوان ازشان. آیاتی را که تلاوت کردم، الله متعال جل جلاله می فرماید وزن اعمال در روز قیامت حق است. هر فرد مسلمان به حضور پروردگار جل جلاله حساب دادنی است و حساب می دهد. الله متعال می فرماید آنانی که در دنیا با اوامر الله عمل کردن وزن اعمال نیکشون سنگین بود و اونا کامیاب هستند. کسانی که سرپیچی از اوامر الهی کردن وزن اعمال نیکشون در آخرت اگر سبکتر باشه و کمی که خفیف باشه، آنها را الله تعالی زیانمند صاحب نقصان معرفی کرده به خاطر اینکه تخلفات کردن از اوامر الهی. هموطنان عزیز، حاضرین مجلس، حسابدهی در دنیا بسیار کار آسان است. باید هر فرد مسلمان آمادگی کامل برای حسابدهی آخرت داشته باشد.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمودند حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، شما نفسهای خود را پیش از اینکه در حضور پروردگار جل جلاله برای حسابدهی عرض کرده می شوید یا پیش می شوید، نفس خود را در دنیا محاسبه کنین، روزانه خود محاسبه کنین چقدر اعمال نیک انجام میتون، چقدر اعمال بد. به هر تقدیر میایم سر اصلی موضوع. چون رئیس عمومی اداره امور به اساس مسئولیت رسمی سفر داشتن به بعضی از ولایات، نتونستن در پروگرام یا در برنامه اشتراک کنن. ما سیف الدین طایب، معاون نظارت پلیسی و سرپرست اداره امور فعلا در این مجلس، میخواهم سه موضوع عمده را حضور شما بینندگان و شنوندگان عرض کنم. موضوع اول معرفی اداره امور، مسئله دوم دیدگاه اداره امور و مسئله سوم بعضی وظایف و مسئولیت‌های اداره امور امارت اسلامی افغانستان. مسئله اول، ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان به مطابق یک واحد بودجوی مستقل در سیستم اداری موجود کشور در راستای تقویت حکومتداری خوب، شفاف، فعال و عاری از هر گونه فساد مطابق مقرره فعالیت می نماید. این اداره انسجام و هماهنگی امور را به عهده داشته و تسهیلات لازم را برای رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان جهت اعمال صلاحیت‌هایش در تمام بخش‌های دولت فراهم می نماید. همچنان چگونگی تطبیق هدایت عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله رئیس الوزراء و رئیس عمومی اداره امور فیصله های کابینه امارت اسلامی افغانستان و کمیته های مربوط به آن را پیگیری نموده و از تحقق آن به مقام رهبری ریاست الوزراء و مقام اداره گزارش ارائه می نماید. ریاست عمومی اداره امور به منظور ایجاد شفافیت در امور حکومتداری و تأمین فضای اعتماد بین حکومت و دولت و ملت نقش فعال را ایفا می نماید. نمبر دوم، ریاست عمومی اداره امور به مثابه اداره اجرایی و به منظور اجرای امور فی مابین دفتر عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله، دفتر رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان و ارگانهای دولتی من حیث پل ارتباطی تشکیل گردیده است که مکلفیت‌های پیگیری از چگونگی تحقق فرامین، احکام، هدایات مقام عالی و مصوبات کابینه امارت اسلامی را به عهده داشته، گزارش‌ها را در رابطه با نتایج آن به مقام عالی رهبری امارت اسلامی افغانستان رئیس الوزراء تقدیم و روابط مردم را با دفتر امیر المؤمنین و دفتر ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان تامین می نماید. نمبر سوم، عده از وظایف و مسئولیت‌های ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان. ریاست عمومی اداره امور با در نظر داشت احکام مقرره منظور شده و لایحه وظایف جهت تعمیل صلاحیت‌های مقام رهبری و رئیس الوزرای امارت اسلامی افغانستان تمامی تسهیلات را آماده می سازد که برخی وظایف و مسئولیت‌های آن را به طور نمونه یادآوری می نماییم. نمبر اول، تحلیل و تجزیه متداوم اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی امارت اسلامی افغانستان، ارائه معلومات دقیق کامل به موقع، تهیه و ارائه پیشنهاد در مورد حل مسائل امارتی به جلسه کابینه و مقام امارت اسلامی افغانستان. نمبر دوم، ترتیب مسوده های فرامین و احکام امارت اسلامی، ایجاد هماهنگی میان وزارت ها و ادارات امارتی، کار مشترک و نظارت دوامدار از اجرای مصوبات جلسات کابینه امارت اسلامی افغانستان. نمبر سوم، تنظیم امور مربوط به تقرر، تبدیل، ترفیع، تقاعد و سایر مسائل کارکنان، کادری و خدمات ملکی،
تمام ادارات امارت اسلامی افغانستان را مطابق به احکام قانون انجام میده. نمبر 4 سازماندهی تحلیل و رسیدگی سریع به عرایض و شکایات اتباع کشور مطابق به احکام قانون. نمبر 5 تهیه و ارائه سریع و با کیفیت مشوره ها، یادداشت ها و گزارش های تحلیلی به مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان. نمبر 6 توشیح معاهدات بین المللی، تعیین رؤسای نمایندگی های سیاسی دیپلماتیک در خارج کشور، در کشورهای خارجی و سازمان های بین المللی. نمبر 7 تأمین هدایات مقام عالی امارت اسلامی در مورد ادارات حفاظت از حقوق بر علاوه دادگاه عالی یعنی استر محکمه. نمبر 8 هماهنگی فعالیت های مربوط به مبارزه با فساد اداری، انکشاف حکومتداری خوب و نظارت از تطبیق استراتژی ها و پالیسی های مبارزه با فساد اداری. نمبر 9 طرح و تطبیق پالیسی های امارت اسلامی افغانستان به منظور ایجاد اداره سالم، نظارت از روند اصلاحات اداری و استخدام کارکنان و مامورین خدمات ملکی در روشنی قانون. نمبر 10 اجرای امور مربوط به سکرتریات کمیسیون تدارکات ملی و طرح پالیسی های تدارکاتی به منظور اصلاح نظام تدارکاتی و بررسی قراردادهای تدارکاتی فوق از صلاحیت امیر اعطا، وزارتها و ادارات اماراتی در روشنی قانون. این در وظایف و مسئولیت‌های عمده بود که خدمت شنوندگان تقدیم گردید که توسط مسئولین و کارمندان اداره امور پیگیری میشه و اجرا میشه. قابل تذکر میدانم گزارش فعالیت‌های عمده و مهم یک ساله ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان و واحدهای جانبی آن توسط تیم تکنیکی صوتی و تصویری اداره امور در ویدیو ترتیب و تنظیم گردیده است. آن ویدیو به نشر می‌گردد و بعد از نشر ویدیو نظریات حاضرین مجلس مخصوصاً ژورنالیست‌ها شنیده و به سوالات آنها انشاءالله پاسخ ارائه می‌گردد. یک تقاضا از ژورنالیست‌های محترم و حاضرین مجلس را داریم. در ویدیوی ما آن چیزی که فعالیت‌های عمده ریاست عمومی اداره امور است انشاءالله به طور خلاصه و عمده خدمت شما تقدیم می‌گردد. سوالاتی که داشته باشن البته با نظم‌تر مرتبط با موضوعاتی که در ارائه میشه سوالاتشون مطابق برنامه ارائه کنن. خارج از برنامه سوالات امید است که نداشته باشن. و اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
بعد از تصویت بررسی، تفکیک و ارزیابی به محاکم محل و بعد از صادر شدن قرارهای قضایی، اقدامات شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. بخش چهارم، امور فرهنگی، اطلاعات سیاسی، کلتوری و مدنی. مطبوعات به منظور دسترسی به اطلاعات، ترتیب و دیزاین پیام‌های امیرالمؤمنین حفظ الله، نوشتن خبر و راپور 340 جلسه، شریک نمودن خبر و رسانه‌های ملی و بین‌المللی، نظارت از 1500 رسانه‌های ملی و بین‌المللی به موضوع تقویه روابط بین حکومت و ملت و همچنین نظارت از افکار عامه و معرفی تشکیل اداری امور به شکل اینفوگرافیک. امور فرهنگی، کلتوری و مدنی، هماهنگی با ادارات مربوطه برای حل مشکلات ایجاد انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی به سطح لیسانس، ارزیابی آغاز فعالیت‌های اداره حفاظت از محیط زیست و شورای طبی و ارائه گزارش آن به مقام عالی، استحکام نارجان در ولایت غور، ارائه تحصیلات تبدیلی و تحصیلی برای بانوان مترس، تاریخ 26 نوامبر 1443، رسیدگی به شکایت دکتران شفاخانه جمهوریت در مورد نبود آب و لوازم طبی، تمدید اسناد قرارداد بین ریاست رادیو تلویزیون ملی و کمپانی ستلایتی WNS، ایجاد سهولت در مورد اجرای حقوقی و رسای شاهدان و معلولین و ثبت شاهدان امارت اسلامی افغانستان، ترتیب مسوده طرح تداوی معتادین، ارائه یادداشت بررسی، اجازه انگرسیان بهزاد و تایید مقام ریاست الوزرا، دیدار و بررسی مقبره ابو مسلم خراسانی در ولایت لوگر و ارائه گزارش آن به مقام ریاست الوزرا. پنځمه برخه مالی، پانګونه، اقتصاد او زیربناو پورې اړوند چارې. الف ملي چارې. د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره د منظور شوې طرحې پر بنسټ د چارو ادارې لوی ریاست د ملکیتونو په ځانګړې توګه د پغمان غونډۍ ماڼۍ او بالاباغ ماڼیو د مدیریت له امله یادې سیمې په عایداتي سیمو تبدیل شوي دي. ترلاسه شوي عواید د مالیې وزارت د 1401 د 12 میاشتې تر 4 نیټې د 1915 ګڼلیک پر بنسټ د چارو ادارې د لوی ریاست عواید د 1401 هجري لمریز کال په لومړۍ ربع کې 53% زیات شوي دي. د 1400 هجري شمسي کال د 15 میاشتې د 24 نیټې نه د 1401 کال د 15 میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې د چارو ادارې لوی ریاست ټول عواید 1,2,02,940 افغانۍ دي. 19,115,360 افغانۍ خالص عواید، 4,23,003,601 افغانۍ خالص عواید. د پانګونې برخه کې د اسانتیاوو رامنځته کول، د اخرخوا سوداګریز کمپلیکس جوړولو تړون لاسلیک. د اخرخوا سوداګریز کمپلیکس چې د خصوصي سکتور په پانګونه 22 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 914,114 متره مربع ځمکه کې د عامه او خصوصي مشارکت DBFO ماډل د سنسکای ګلوبل شرکت لخوا جوړیږي. دوهم د کجکي بند د دوهم فاز برېښنا د تړون تادیب. د یادې پروژې بشپړه پانګونه 209 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت. د بدخشان ولایت د شورابک برېښنا بند د تعرفې وروستي کول. دا بند د المان انکشافي بانک په مالي مرسته د 45 میلیونه یورو په ارزښت جوړ شوی چې د 7.8 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او د اړوند ذیدخلو ادارو سره په همغږۍ تعرفه وروستۍ کړه شوه. ملي تدارکات د بېلابېلو ادارو د 5 لویو پروژو د اړتیاوو د تثبیت، اړوند اسنادو په هکله د ستونزو رفع کول او د داوطلبۍ پړاو ته چمتو کول. د 24 ادارو د 1400 هجري شمسي کال تدارکاتي پلانونو راټولول، څېړنه، توحید، انفرادي او کلي تحلیل. درېیم د لاندې پروژو د تدارکاتي اسنادو چمتو کول او اړونده ادارو ته د قرارداد د لاسلیک په موخه لیږل. د ZTE سره د سلام شبکې د بلینګ سیستم د داوطلبۍ اسناد، د کابل نړیوال هوایي ډګر د ساتنې او پاملرنې د داوطلبۍ اسناد، 309 میلیونه قطعه افغانیو بانکنوټونو پروژې په هکله د چارو ادارې لوی ریاست مشرتابه ته یادښت او د داوطلبۍ لپاره تدارکاتي اسناد. د افغانستان د تادیاتو په سیستم کې د ملي سویچ پالنې پروژې د داوطلبۍ اسناد. څلورم ټولو تدارکاتي ادارو ته د انټرنیټ اخیستنې د تړون د مذاکرې پړاو ترسره کول او د تیر کال په پرتله د 15 سلنې د تخفیف اسنادو تړون. پنځم د افغان ټیلیکام مخابراتي شرکت د سلام شبکې اړوند سیم کارتونو او سکریچ کارتونو د قرارداد مذاکرې پړاو ترسره کول. شپږم د افغانستان اسلامي امارت د وزیرانو شورا د 12مې غیر مساوي پر اساس د اوبو او انرژۍ د ټولګټو د کلیو پراختیا او د رغونې وزارتونو د ملي پراختیا شرکت او د افغانستان برېښنا شرکت تړون تړونونو څېړنه. یاد هیئت لاندې کړنې ترسره کړې. د اوبو او انرژۍ وزارت 12 تړونونه څېړل شوي دي. د ټولګټو وزارت 58، د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت 15، د ملي پراختیا شرکت 53، د افغانستان برېښنا شرکت 48. 19 ولایتونو کابل، پروان، بامیان، میدان وردګ، غزني، روزګان، زابل، لوګر، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، بلخ، بغلان، ننګرهار، پکتیا، سمنګان او لغمان ته تر اوسه تخنیکي ټیمونو د تړونونو د نږدې لیدنو او ساحې وزارت لپاره سفر کړی. اووم کابو 1,358,619 افغانۍ او 2,602
راټول کړي او د دولت 600 تصنیف کور ته یې استولي دي. د پروژو طرحه ډیزاین د ابداتي حفظ او مراقبت په برخه کې د بیارغونې 29 پروژې سروي او براول شوي دي. د ښوونځیو، جوماتونو او داسې نورو شلو پروژو د سروي، ډیزاین او اټکل بهیر بشپړ شوی. د پروژو څارنه د 80 قراردادونو چې ټول 470 پروژې کې د تحلیل او بیاکتنه ترسره شوې. د مشرتابه د حکم پر اساس په نیمروز ولایت کې د 100 بستریز روغتون د فعالیدو تحلیل او بیاکتنه. څلورم، د پروژو برآوردساني تسلیمي او پایلې. په ټوله کې د 90 پروژو برآوردساني شوې لکه کندهار، سمنګان، بادغیس، کاپیسا، فاریاب او د نورو ولایتونو جمنازیمونه، د سرپل، جوزجان، پروان، هلمند او د نورو ولایتونو او ولسوالیو جوماتونه او د فاتح افغاني سالونونه. په ټوله کې 48 پروژې چې کارونه بشپړ شوي وو اړوند ادارو ته تسلیم شوي دي. شپږمه برخه طرحې او د سیستمونو پراختیا. لومړی، د مرکزي سرورونو او شبکې جوړول او د ریاست الوزرا د معاونیتونو د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو اداره، د ملکي خدمتونو انسټیټیوټ، د ملي تدارکاتو اداره، د ریاست الوزرا د ساتنې لوی ریاست او د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز له مرکزي سرورونو او شبکې سره وصلول. دوهم، له بهرني سرورونو څخه داخلي مرکزي سرورونو ته د ریاست الوزرا د دفتر لوړ مقام او د چارو ادارې لوی ریاست ته ټولو ویب سایټونو انتقال. همدارنګه یاد مرکز ته د ریاست الوزرا د دفتر لوی ریاست، د چارو ادارې لوی ریاست او د ملي تدارکاتو ادارې د ټولو اپلیکیشنونو انتقال. دریم، د ویب سایټونو، اپلیکیشنونو، ډومین، ایمیلونو او د سیسکو ټلیفونونو د فعالیت او خدماتو د وړاندې کولو لپاره د مجازي سرورونو فعالول او نصب. همدارنګه د ټولو سرورونو او سیستم د بیک اپ ساتلو لپاره د سټوریج یا ذخیروي سرورونو جوړول. څلورم، د ارګ د ویب سایټ جوړول، د معلوماتي ټکنالوژي د وسایلو د ثبت سیستم، د شکایتونو د ثبت سیستم، د اداري فعالیتونو د ثبت سیستم او د ویب سایټونو لپاره د موبایل اپلیکیشن جوړول. په الکترونیکي سیستم د سمبال کتابتون جوړول او فعالول چې د 100,000 کتابونو د ساتنې ظرفیت لري. اوومه برخه، کدري او بشري سرچینې. الف، د لوړپوړو چارواکو پورې اړوند ذاتي چارې. د 1409 لوړپوړو چارواکو ګمارنې، 28 تبدیلي، 29 موقت انفصال، 50 تقاعد، 46 استعفا، 209 امتیازي معاش، 20 مدد معاش، 9 ترفیع او 10 رتبو تثبیت په برخه کې اجراءات ترسره شوي. لومړی، هغه وزارتونه او ادارې چې منحل، مدغم او یا نوې رامنځته شوي. له فتحې څخه وروسته ټول 8 وزارتونه او ادارې، د ملي امنیت شورا دفتر، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر دفتر، د مشرانو جرګې دارالانشا ریاست، د ولسي جرګې د دارالانشا ریاست، د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون، پر اساسي قانون د څارنې خپلواک کمیسیون، د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون منحل شوي. 8 ادارې، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون ریاست او اطلاعاتو ته لاسرسي کمیسیون له اطلاعات او کلتور وزارت سره، د پایتخت زون د پراختیا اداره د ښار جوړونې او اراضي وزارت سره، د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون او له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون، د چارو ادارې سره، د کوچیانو چارو د سمون ریاست د سرحدونو وزارت سره، د ملکي هوا نوردۍ اداره له ترانسپورټ وزارت سره، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواک اداره په استثناء د ښاروالیو معینیت له کورنیو چارو وزارت سره مدغم شوي. او 6 وزارتونه او ادارې، د اسلامي امارت د دفتر مقام، د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت، د خوړو او درملو ملي اداره، د زندانونو چارو د تنظیم اداره، د ښاروالیو عمومي ریاست، طبي شورا چې مخکې عامه روغتیا وزارت پورې اړوند و نوې رامنځته شوي. د بشري سرچینو برخه، د کارکوونکو ذاتي چارو استخدام، ترفیع، تقاعد، استعفا، انفکاک، مجازات، مکافات او سوانح په برخه کې د اسلامي امارت د چارو ادارې لوی ریاست 115 تنو استخدام، 220 تنو مامورینو نوبتي ترفیع، 19 تنو کارکوونکو د تقاعد منظوري او د 115 تنو کارکوونکو د سوانحو دفتر پورې اړوند چارې په خپل وخت بشپړې شوې دي. 8مه برخه، اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو په اړه ګمارنه او ارزونه. لومړی، په 29 ولایتونو کې د پوهنې وزارت اړوند د 14415 د ښوونکو او 15 اداري بسونو استخدام. دویم، 194 چې رتبه، دریم او اتم اداري، حمایوي او مسلکي بسونو د ګمارنې څارنه. دریم، د هېواد په ټولو ولایتونو کې 1580 تنه د ملکي خدمتونو مامورینو د اجراءاتو ارزونې ترسره شوې. در بخش ارتقای ظرفیت با اندازه 66 برنامه آموزشی و ارتقای ظرفیت که 1820 تن از منصوبین خدمات ملکی در آن اشتراک کرده بودند. ارائه برنامه ارتقای ظرفیت و مهارت‌های مقدماتی مدیریتی و رهبری برای 159 تن از رئیس‌های منصوبین جدید تقرر در 6 دوره مختلف. تکمیل نمودن سلسله نیاسنجی 387 تن از رئیس‌های مسئولین جدید تقرر وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر با اندازه
کورس‌های کوتاه‌مدت برای 600 تن از کارمندان جدید تقرر وزارت‌های اقتصاد و اطلاعات و فرهنگ در مورد قانون خدمات ملکی، تنظیم امور شخصی، مقررات رفتارهای سازمانی، حقوقی، مکلفیت، نتایج اقدامات، مسئولیت و مسئولیت در 6 دوره مختلف. در بخش ساده‌سازی پروسه‌های اداری، ساده‌سازی 7 پروسه وزارت کار و امور اجتماعی و 4 پروسه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان. امضای تفاهم‌نامه ساده‌سازی پروسه‌های اداری با وزارت تحصیلات عالی و اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی. بخش دعوت و ارشاد، ترجمه و تفسیر قرآن عظیم الشان، ارائه ارشادات نبوی صلی الله علیه و سلم، احکام دین مبین اسلام برای کارمندان اداره امور امارت اسلامی افغانستان و واحدهای جنوبی آن برای جدول زمانی ارائه می‌گردد. اعلام برنامه‌های آینده، طراحی پروژه‌های ملی، طراحی، تهیه تدارکات و اسناد تکنیکی بر اساس پلان انکشافی امارت اسلامی افغانستان. از سرگیری کار 96 پروژه تاریخی و حفاظتی که لاعلمسانی کار آن متوقف شده بود. مدیریت و نظارت پروژه کانال قشتیپه از ولسوالی دولت‌آباد و ولایت بلخ الی رودخانه آهو بر اساس حکم و حمایت هیئت رهبری امارت اسلامی افغانستان فعالسازی یک بخش مهم شفاخانه 100 بستر در ولایت نیمروز. توسعه سیستم اطلاعات مدیریتی منابع انسانی HRMIS با منظور سازماندهی بهتر و سرعت بیشتر. برگزاری برنامه‌های ارتقای ظرفیت برای رؤسا و کارمندان خدمات ملکی، ساده‌سازی پروسه‌ها، نظارت و تحلیل گزارش‌ها، پلان‌های سالانه، روبوار و ماهانه ادارات و وزارت‌ها، تسهیل پروسه تدارکاتی، شریک ساختن اطلاعات برای مردم، اقدامات اساسی در مورد مبارزه علیه فساد اداری شامل پلان آینده ریاست عمومی اداره عموم می باشد. د چارو ادارې لوی ریاست د پالیسۍ او څارنې مرستیال او سرپرست محترم مولوي سیف الدین طیب صاحب له معلوماتو یوه نړۍ مننه او همداراز د تخنیکي همکارانو نه یوه نړۍ مننه چې معلوماتي وي دوی پرېکړه. اوس د پوښتنو وخت د موضوع په تړاو د خبریالانو پوښتنې اخلو. په پیل کې آریانا نیوز. سلام علیکم، وقت همگی بخیر. رئیس صاحب، فقط معاون صاحب، سوال من این است که ما تمام فعالیت های اداری شما را اینجا دیدیم و شنیدیم. فقط مهم در مورد کابینه بگوین. 1 سال گذشت از سرپرست بودن کابینه و دولت در این مورد تصمیمش چی است؟ در کنار از این، زمانی که ما در مورد آغاز مکاتب از وزارت معارف پرسان میکنیم، اونا میگن منتظر تصمیم دولت هستیم. هرگاه دولت تصمیم شده این مورد بگیرن، وزارت معارف آماده بازگشایی مکاتب دخترانه هستند. و در همین چند روز پیش آغاز مکاتب در ولایت پکتیا و دوباره بسته شدنش امروز، تصمیم دولت در این مورد چی است؟ ممنون. تشکر. مهربانی جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. برای همه هموطنان ما مخصوصا ویداست، نظام کنونی یک نظام تقریبا در نتیجه 20 سال مبارزه مسلحانه روی کار آمده. فعلا نظام با مشکلاتی که مواجه هست برای همه هموطنان ما معلومات کامل و کافی هست که نظام ما را فعلا دنیا به رسمیت نشناخته. دچار مشکلات اقتصادی هستیم. رهبری امارت اسلامی برای سامان دادن موضوعات اقتصادی و درستسازی معیشت مردم، زندگی مردم تلاش دارند. کوشش دارن که امارت اسلامی موضوعات اقتصادی مردم درستر یک پالیسی اقتصاد محور اختیار کردن. اقتصاد امارت اسلامی انشالله کمکی سری پا برابر شو ایجاد شود. در موضوع کابینه انشالله مقام رهبری امارت اسلامی تصمیم دارن کابینه دائمی را باز انشالله تشکیل میتن. این مربوط به خود مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان میشه. با بهتر شدن اوضاع انشالله در تغییرات به وجود میاد. تشکر. او مربوط وزارت معارف میشه دیگه. اینا فقط در مورد فعالیت اداره خود معلومات. یک چیز سوال از که مربوط وزارت معارف میشه. شاید قبلا وزارت معارف در می محفل آمده باشه، در قسمت و جوابات ارائه کرده باشه و مربوط به ما نمیشه. از اونا شنیدن با ما اکتفا میکنه.
بله. تمدن تلویزیون. تشکر. من بهنوش هستم از تلویزیون تمدن. شما گفتین یکی از مسئولیت‌های اداره امور بررسی و تحلیل اوضاع عمومی کشور است. در حال حاضر اوضاع اقتصادی افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟ نهادهای خارجی گزارش میتن که بالاتر از 98% مردم افغانستان دچار فقر و گرسنگی هست و یک تعداد کمی به غذا دسترسی دارن. 24 میلیون میگن که مسئولیت غذایی نداره. و دوم گفتین که یکی از وظایف اداره امور تعیین دیپلمات‌ها در نمایندگی‌های سیاسی افغانستان در بیرون از کشور است. در گذشته تعیین دیپلمات‌ها از طریق وزارت امور خارجه صورت می‌گرفت. البته شاید پیشنهادش از طرف اداره امور میشد ولی تعیینش از طرف وزارت خارجه صورت می‌گرفت. شما چند دیپلمات از طریق اداره امور در یک سال گذشته تعیین کردین در نهادهای دیپلماتیک خارجی افغانستان در کشورهای دیگر؟ تشکر. تشکر. سلامت باشین. امارت اسلامی افغانستان برای تحلیل اوضاع اقتصادی کمیسیون خاصی داره به نام کمیسیون اقتصادی. در کمیسیون اقتصادی متخصصین امور اقتصادی در اونجا شامل هستند برای بحث سر اوضاع اقتصادی، چه رقم افغانستان از بحران کنونی بیرون برای. در کمیسیون اقتصادی ما در ریاست